ها دا ورور سوال کړی دی چې دا ډېر خوندور سوال دی. وایي ما یو حدیث تاسو په درس کې اورېدلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې درې خلکو ته ملایک نه نږدې کېږي او په هغې کې یو دی جیفة الکافر، د کافر جوسه چې کله ساتي وځي نو دې کافر ته ملایک نه رانږدې کېږي. اوس سوال دا دی چې بیا ملایک د دې سړي سره حساب کتاب څنګه کوي او قبر کې د خوا سوال له څنګه راځي او د حدیث کې څه دي ملایک ورته نه نږدې کېږي او دا هم دلالت کوي په دې باندې چې ضرور د دین د زده کولو شوق لري ځکه چې دا صحیح ځي ته سوچ کړی دی چې حدیث کې دا راځي چې ملایک نه نږدې کېږي دې کس ته نو بیا د ملایک د ده نه تپوس څنګه کوي. جواب د دې مسلې امام ابو داود دا حدیث راوړی دی عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې کسانو ته ملایک نه نږدې کېږي. یو پکې څه دی کافر، د کافر جوسه. اوس دا کوم ملایک دي او که ستاسو د علم شوق وي نو تاسو به ویلی چې دا پوره کړئ چې دا درې کسان مونږ وورو یا درې څوک دي او نه یا خو به تاسو ته یاد دي یاد دي ده یاد دي یاد نه دي او که دا ما منځ کې نه ویل هم تاسو تپوس نه کوو نو چې نه م کوو نو بیا تاسو دې حقدار نه دي ځای ته ووایه دا به بلې موقع ته پرېږدو. درې قسمه خلک دي چې ملایک ورته نه نږدې کېږي. یو پکې دی د کافر جوسه. نو څنګه ملایک دته نه نږدې کېږي او ده سره به حساب کتاب څوک کوي؟ جواب دلته د ملایکو نه مراد رحمت والا ملایک دي هغه دته نه نږدې کېږي برکت والا ځکه چې دا سړی د دې حقدار نه دی چې رحمت والا ملایک په ده پسې راشي د دې نه دی حقدار یا برکت یا خیر والا. او په دې الحمدلله یو دلیل شته امام بیهقي چې دا روایت راوړی هغه پکې هغه روایت کې داسې الفاظ دي ثلاثة لا تقربهم الملائکة بخیر. درې قسمه خلک دي چې خیر والا ملایکو ته نه نږدې کېږي. فواضح جواب دی هر چې ملایک هغه دي کرامن کاتبین دا لیکل چې کوي اعمال نوٹ کوي سا اخستو والا ملایک قبر کې منکر او نکیر دا ملایک خو ځي راځي د خو کار دی خو رحمت والا ملایک دلته نه راځي. لکه اوس ګوره تاسو له بل ښکلی مثال درکړم صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې ملایک هغه کور ته ننوځي چې هغې کې سپی یا تصویراني. دلته هم دغه سوال پیدا کېږي که نه که چېرته ملایک راځي دا سوال موږ یو پېر شوی زما ذهن کې چې څومره دی چې اوس یو سړی دی کور کې مري نو دا ملایک به دنه ساه څنګه اخلي او حدیث کې دا دی چې ملایک داسې کور ته نه ځي چې کوم کور کې سپی یا پکې تصویراني بوتاني. نو اوس یو کور کې سپی دی او دلته د یو سړي د مرګ نیټه پوره شوه نو ملایک به دې ساه څنګه نه هلته هم جواب دا دی چې مراد دې کوم ملایک دي هغه د رحمت ملایک دي د برکت. او دې نه یو ښکلې خبره چې موږ ټول ته زده کړو هغه ده زموږ په دې کورونو کې چې نن سبا دا برکتونه نشته که نه نو د هغې وجه دا ده چې موږ داسې کارونه کوو داسې څه کې لګیا یو چې د رحمت ملایک زموږ کورونو ته نه راشي. دا وجې نه شي کېدای دغه دوه وجې دي رحمت ملایک د ډېرو نافرمانیانو زموږ د ډېرو نافرمانیانو د لاسه نه راشي. نو ور دې خبرې ته سوچ وکړئ. موږ سوال کوو که نه چې ولې زما او د ښځې په منځ کې نه جوړېږي ولې دا بچي د پلار سره او پلار د بچو سره وران دی ولې د کور کې برکت د رزق تنګوالی جنګ جګړې غوسې کنزل بربادي او دا هر څه په مخه دي. د هغې یو جواب دا دی چې دلته خیر او برکت او رحمت والا ملایک نه راشي. نو په جواب پوه شوئ که نه د حدیث کې څه اشکال شته نشته وکړه الحمدلله. دا اله داسې جواب به اله کوو چې کله ووایو چې دا حدیث صحیح دی یعنی بعضو محدثینو اختلاف ته چې دا حدیث صحیح دی که نه شیخ الباني رحمه الله وصول علماء دا صحیح دی او بعض وایي نه دا روایت کمزوری دی ځکه چې کوم راوي چې د صحابي نه رانقل کوي د هغه ملاقات د صحابي سره نه دی شوی نو څنګه هغه نه رانقل کوي. نو که چېرته د دغه علماو دا قول ومنلی شي نو بیا خو د سره څه اشکال پاتې نه شو. بیا خو لنډ جواب یې څه دی حدیث کمزوری خو دا حدیث صحیح دی الحمدلله چې صحیح دی نو بیا به یې دغه جواب ورکړې.